د سویل ختیځ زون په خوست کې د سږني کال په کوچني اختر کې د سیلانیانو شمېر د نورو کلونو په پرتله ډېر و او د دغه ولایت بېلابېلو سیمو ته خلک د سیل لپاره تلل چې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم ورغلي وو. سیلانیان وایي خوست د سیل لپاره مناسب ځایونه لري، خو د پاکو اوبو ترڅنګ د لارو خرابوالی هغه څه دي چې خلکو ته ستونزې جوړوي او له اسلامي امارت څخه غواړي چې د لارو پر جوړولو سربیره دې په سیل ځایونو کې پارکونه هم جوړ کړي. د خوست چنارګي سیمې ته ورتلونکي ځوانان وایي په دې وروستیو کې هغو سیمو ته چې پخوا ناامنه وي د ځوانانو ورتګ زیات شوی او د امنیت په ټینګښت سره د خوښۍ او ارامتیا احساس کوي. دوی وایي د موسی کلندر د باغ چنارګی او د ګربز ولسوالۍ غرونه او میله کوټ سیمه هغه ځایونه دي چې ځوانان د میلو لپاره ورځي. تقریبا ګیز 9 بجې راغلی مې تر دې دمه چې ما دغه د وګړو ارزونه وکړه. ډېر خلک دلته د تفریح دپاره راغلل. اوس شکر الحمدلله افغانستان په ټولې معنا سره امن دی او امن ډېر یو لوی نعمت دی. نو دلته ډېر وګړي راځي او دغه تفریحي چکرونه چې دي دا د وګړو د ذهني تسکین دپاره دا په ژوند کې ډېر اړین دي. او بله خبره دا چې دغه چکرونه چې دي په کائناتو کې انسانانو ته چې وګرځېږي څومره ډېر پکې وګرځېږي هغومره د دوی په عقیدې کې یو قوت راځي، ځکه په کائناتو کې رنګه رنګه شانو سره ځنګلونو، ونو، اوبو، چینو، مرغانو رنګه رنګه شانو سره مخ کېږي. په دې سره د انسان د الله تعالی په ذات باندې عقیده یو ډول مضبوطوالی مومي. هیله کوو دغه څوک راځي سیلبین ملګري نو دغه خپل دغه ځای نظافت دغه نزاکتونه سي یو څه اندازه مراعات کړي، نو انشاءالله د خوست په ټولې منطقې ښایسته دي. خصوصا دغه چنارګي ته چې موږ راغلي یو ډېر یو د امن او د فضا ډېر آرام احساس موږ کوو دلته او ډېر ښایسته ځای دی دغه. د پسرلي په موسم سربیره د کال 3 واړه موسمونه د خوست ځینو سیمو د ځانګړي طبیعي ښکلا له امله د هیواد په کچه شهرت لري. یو شمېر ځوانان چې د میلو لپاره تفریحي سیمو ته ورځي وایي د پام وړ اسانتیاوې لا تر اوسه هم نه دي برابرې شوې. دوی غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د سیلانیانو لپاره د ناستې او تفریح ځایونه اړین سهولتونه رامنځته شي. خپلې کورنۍ فامیل غړي هم راسره دي. ماشاءالله چکر نم ډېر خوند واخیسته او امن ده انشاءالله. یاران دوستان راسره دي ډېر خوښ او خوشحاله دي. اوس ماشاءالله د پخوا په نسبت باندې بیخي زیات شوی ده. خلک راځي د تفریح په موخه د چکر په موخه باندې وخت نا وخت که وخت راسي که ناوخت راسي انشاءالله ستونزه نشته، امن امنیت. د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم بېلابېلو سیمو ته د سیلانیانو تګ راتګ وخت ناوخت زیاتیږي. د مختلفو ولایتونو خلک دلته راځي او د تڼیو، ګربزو، موسی صبریو، ځاځي میدان، باک او اسماعیل خیل ولسوالۍ ځینې سیمې له نږدې ننداره کوي. داسې دې سیمې ته زه مخکې هم راغلی وم. دا ډېره ښایسته سیمه ده. تاسو ته ټولو ته معلومه ده چې خوست ډېرې ښایسته سیمې لري دې رقم ته. او د چاپېریال په ساتنې په اړه باید زه ووایم چې ځوانانو ته دا پیغام دی چې کله دلته خوراک کوي هغه شیان چې دوی نه اضافه کیږي هغه چټلي هغه سامان باید په سمو ځایو کې واچوي او دغې نظافت ته ډېر پام وکړي. او د دولت څخه همدا غوښتنه ده چې دلته د سرمایه‌ګذاري وکړي. یو خو به دوی ته عواید ورځي، بل به د ځوانانو لپاره ذهني سکون لپاره ښکلی ځای جوړ شوی وي. یوازې همدا چنارګی نه بلکې په خوست کې داسې ډیری سیمې شته چې طبیعي ښکلاوې لري چې په دې وروستیو کې ورته په ګڼ شمېر سره سیلانیان رامات شوي دي. خوست د مناسبې هوا له کبله د سیل لپاره مناسبې شنې ساحې، تفریحي ځایونه لري چې د دې ولایت سربیره په مناسبو ورځو کې د نورو ولایتونو خلک هم ورته راځي. حیران احمدزی، امید راډیو، خوست.